دی بدبخت ته وایا خلق پرېدا اخو به ما او تا وایو چې ټول نه خلق صحابه دي دته چې وایي چې ټول نه په دې امت کې بد خلق زوک دي وایي صحابه دي نعوذ بالله من ذلک ټول نه بد وایي دا دي اول ابو بکر باندې لعنت بیا عمر رضی الله عنه باندې لعنت بیا عثمان رضی الله عنه لعنت نعوذ بالله من ذلک بیا د نبی رسول الله په بیبیانو په عزت باندې لعنت ارمان زنبات فرض لا بلا کم منزي د سیمونز خو نه په يهودیت کې شته دا سیمونز خو نه په نصرانیت کې شته دا سی عبادت خو په یو دین کې باندې چې پای کې د پیغمبر په کور والا او ته لعنتونه ولېږي نعوذ بالله په دنیا کې چې وي د ټولو نه زیات دروغ ګوري په هغه خلکو کې چې ځان باندې د اسلام لیبل لګولې یو روافض دي د صحابه دشمنان ټول نه زیات دروغ د دوی سره دي ټول دروغ په صحابه باندې دروغ او په نبی عليه السلام او دای په بیبيانو باندې د پیغمبر عزت هم دا غوي نه دی پاتې مړه لنډه خبره لاده زه سوکې مولا ته پکې سوکې د پیغمبر په کور او په عزت یو سړی عملې کوي دا غي باره کې ګستاخانه کلمات وایي د نور چا په باره کې لا تسوي چې مړه دای ویل د الله د نبی ذات او د الله د نبی اهل بیت د نبی علیہ السلام بیبیان دي ګوره پیله بیبی اهل بیتو کې داخله او هغه د سره د نبی علیہ السلام بیبیان اهل بیت کې مینه او قران اهل بیت د نبی علیہ السلام بیبیانو ته ویل سوره احزاب کې ځکه سوره احزاب کې د نبی علیہ السلام بیبیانو سره مخاطبه شروع ده الله سره خطاب کوي الله رب العالمین د نبی علیہ السلام بیبیانو سره خبرې کوي او په هغه ځای کې الله رب العالمین د نبی علیہ السلام بیبیانو ته اهل البیت ویلي او دا غي مبارک دا آیت التطهیر چې ورته وي د پاکي آیت دا د نبی علیہ السلام د بیبیانو مبارک نازل دي چې دا د نبی علیہ السلام کور او دا بیبیان دا پاک خاندان او پاک کورنۍ ده چې د نبی علیہ السلام کورنۍ په مخ د ځمکه پاک نشي ما ته وایي په انسانانو کې به بل چا کورنۍ پاک شي ولې غلی پاک بشي سوال نه پیدا کی دا هغه بدبخته په مخ د ځمکه هغه بدبخته قوم چې دا کار نه يهودو کړي په خپل پیغمبر دا تهمت نه دی لګولې په موسی عليه السلام نور به کړي وسو چې څو قران کې دی بنی اسرائیل خدا تهمت په نه دی لګولې په کور کې دنه په عزت ولا حمله کړي یای د موسی عليه السلام په صحابه حمله کړي دا په يهودو کې توانه ور وګرځي يهودي سره چرته نه ملاو شو زه چرته سره ملاو شو او ته ورته وای تاسو کې په تاسو يهودانو کې چت خلک څوک دی وای زموږ د موسی عليه السلام صحابه دا بدرته خپل پیغمبر د صحابه يهودي دون عزت او نسوارو سره ملاو شو عیسی ته وایا پتاسو عیسایانو کې ټول نو چت خلق سوق دي اب تا تسوي زمون د عیسی علی السلام مرګري صحابه چې هغه ته حواریین وای زمون قران متحواریین هغه د خپل صحابه عزت کوي يهودي نصراني دی بدبخت ته وایا خلق پرېدا اخو به ما او تا وایو چې ټول نه خلق صحابه دي دته چې وایي چې ټول نه په دې امت کې بد خلق زوک دي وای صحابه دي نعوذ بالله من ذلک ټول نه بد وای دا دي اول ابو بکر باندې لعنت بیا عمر رضی الله عنه باندې لعنت بیا عثمان رضی الله عنه لعنت نعوذ بالله من ذلك بیا د نبی رسول الله په بیبیانو په عزت باندې لعنت ارمان زنبات فرض لا بلا کم منزي د سیمونز خو نه په يهودیت کې شته دا سیمونز خو نه په نصرانیت کې شته دا سی عبادت خو په یو دین کې باندې چې پای کې د پیغمبر په کور والا او ته لعنتونه ولېږي نعوذ بالله او د پیغمبر په صحابه لعنتونه لېږي دا کوم دین دی والله کدا دین دی دا دین نه دی دا بل څه دی یو چې ټول نه غټ دروغ ګوري په دې کورنۍ کې صحابه دشمنای به خپل مېڅ کډيري فرقې دي یو بل تم په کې کافر ولي په یو بل دومره کتابونه لیکلي دي